د خوست ښار اړوند سیمو کې د دریو رغنیزو پروژو د بنسټ ډبرو ایښودو پر مهال خوست ښاروالو ویل د 2300 مترو په اوږدوالي او 15 مترو په پلنوالي دا سړکونه او کوڅې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تقریبا 28 پروژې دي، په 28 کې 14 تکمیل شوي دي، دوه بیخي کم کارونه پاتې دي چې هغه انشاءالله په تکمیلېدو دي. هغه 10 پروژې نوې راغلې چې په لسو کې تقریبا 4 موږ پرون افتتاح کړلې، 3 مو نن افتتاح کړلې، 3 تقریبا بله ورځ موږ افتتاح کړې وې. نو الحمدلله دا پروژې داسې هغه لري چې تقریبا هره پروژه د $1.5 لک یو نه 1.5 لک په منځ کې پروژه ده. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د یادو پروژو له پلي کېدو خوښ دي او زیاتوي په دې سره سلګونو کسانو ته کاري بوختیاوې رامنځته شوي او په راتلونکي کې د ورته نورو رغنیزو پروژو د تطبیق غوښتنې لري. داسې پروژې لکه چې نن دلته افتتاح شوه دا یو خو دا ګټه لري چې دغه ښارګوټي ته به کوڅې په منظم ډول ډېر اساسي پخې د لښتیو سره په یادرونو سره به پخې شي چې ډېرې اسانتیاوې به رامنځته کړي. دویمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو ته خصوصا بېوزلو ته به د کور زمینه برابره شي، خلکو دلته کور وکړي. از موږ ډېر خوښ یو چې موږ ته کار پیدا شوی، کار زمینه برابره شوه. آینده که باید د نور خوستوالو وروڼو دپاره د ځوانانو دپاره باید پروژې پیدا شي، کار شروع شي. هیره دې نه وي چې د دې ترڅنګ ښاروالۍ ریاست له خپلې بودیجې په ګټې اخیستنې د خوست ښار دننه ګڼ شمېر پروژې روانې کړي چې یو شمېر یې بشپړې او ګڼ شمېر نورې تر کار لاندې دي.